یوټیوب کې د نوو یوټیوبرانو سترې تېروتنې. یوټیوب چې د ویډیو شیرینګ یا د ویډیو خپرولو ستره ویبپاڼه ده، هره ورځ پکې په میلیونونو ویډیوګانې خپرېږي او په میلیونونو کسان پکې کار کوي چې ښه عاید ترې لري. که څه هم د یوټیوب په تړاو په انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ، خو دلته د ځینو هغو تېروتنو په اړه غږېږم چې په افغانستان کې نوي یوټیوبران یعنې هغه چې په یوټیوب کې چینل لري او ویډیوګانې جوړوي ترسره کوي یې. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که تاسو غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ او تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. له نورو کاپی کول. هغه افغانان چې په یوټیوب کې نوی کار پیل کړي تر ډېره هڅه کوي چې د نورو چینلونو نه مواد کاپی کړي او یا د نورو چینلونو ویډیوګانو ته ورته ویډیوګانې جوړي او بیا یې خپروي. تاسې دا چاره تر ډېره پورې تاسې له ناکامۍ سره مخ کوي. د بیلګې په ډول یې زه یادونه وکړم چې نن سبا په یوټیوب کې د خبرونو چینلې په پښتو کې سخت ډېرې شوي دي. لامل یې دا دی چې په پیل کې ځینو کسانو چې د خبرونو چینلې شروع کړي نو هغوی پکې ښه مخکې لاړل، په هغوی پسې وروسته چې هر څوک یوټیوب ته راځي هڅه کوي چې هم د هغوی په څېر یوټیوب چینل جوړي، له ویبپاڼو خبرونه کاپی او له انځورونو سره یې جوړ کړي چې تر ډیره پورې داسې یوټیوبران بیا له ناکامۍ سره مخ کیږي. د یوټیوب چینل تر جوړولو د مخه په دې باندې ډیر فکر وکړئ چې په کومه برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسو د خپلې وړتیا په اساس په همغه ځانګړې برخه کې که ډیر کار وکړئ نو تر ډیره به بریالي شئ. پلان نه درلودل. تر ډیره پورې کسان یوازې د یوټیوب چینل په تړاو خبره واوري او دا واوري چې له یوټیوب نه پیسې ګټل کیږي نو نیغ لاړ شي او په یوټیوب کې چینل جوړ کړي خو هیڅ پلان نه لري. داسې کسان چې د یوټیوب چینل لپاره هیڅ پلان نه لري هغوی هیڅ کله هم ګټه نشي ترلاسه کولی. هر کله چې د یوټیوب چینل پیلوئ نو تر پیلولو مخکې ورته سم پلان جوړ کړئ چې څه شی به کوئ، په کومه برخه کې به کار کوئ، څه کار به کوئ او په اونۍ کې به څومره کار کوئ. ناخبرتیا. تر ډیره پورې نوي یوټیوبران چې په دې ځان پوه کړي چې یوټیوب څه شی دی، پالیسي یې څه ده او څه ډول پکې کار کولی شي، دا ټول خبرې پرېږدي او مستقیما کار پیلوي چې بیا له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. کله چې هم غواړئ په یوټیوب کې کار پیل کړئ نو تر هر څه د مخه د یوټیوب په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړئ. د یوټیوب په اړه معلومات په ګوګل او په خپل یوټیوب کې ترلاسه کولی شئ ترڅو په دې پوره پوه شئ چې باید څه کار او څنګه کار وکړئ او له کومو خبرو څخه ځان وساتئ. سرلیک، ډسکرپشن، ټیکس او تمنیل. په یوټیوب کې تر ویډیو خپرولو مخکې باید هر یوټیوبر په دې پوه وي چې د ویډیو سرلیک یا ټایټل، نور معلومات یا ډسکرپشن، ټیګونه او تمنیل یا انځور باید څنګه ورکړي. دا هغه شیان دي چې ټول د یوټیوب الګوریتم څاري او دا د یوټیوب ویډیوګانو د پرمختګ او مخکې تګ کې ډیر مهم رول لري. ځکه که د یوټیوب AC او د پلټنې الګوریتم ته پام وکړو نو هم دا شیان دي چې د یو ویډیو مخکې او وروسته بوتللی شي. تر ډیره پورې ځینې کسان داسې سرلیکونه ورکوي چې الګوریتم د هغه ویډیو په اړه په پیژندلو کې ناکامه کیږي. همداراز تمنیل کې هم زیاتره وخت خلک ډیر پام نه کوي. تمنیل یا د ویډیو انځور باید داسې جوړ شي چې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، خو داسې تمنیل باید نه وي چې په ویډیو کې په اړه باندې هیڅ خبره نه وي شوې. تر ډیره هڅه وکړئ چې د ویډیو په لومړۍ 15 ثانیو کومې خبرې شوې دي همغه په تمنیل، سرلیک او بیا په ډسکرپشن کې هم حتما ورکړئ. ډسکرپشن ته هم ډیر کسان پاملرنه نه کوي او دا ډیره مهمه ده چې د سرلیک سره تړلې دلته هم د ویډیو په اړه معلومات ورکړل شي. همداراز ټیکس او هاشټاګ هم باید په ویډیو کې وکارول شي او هڅه وکړئ چې ټیکس مو زیات نه زیات 15 دانې وي او هم د ویډیو سره تړلې ټکونه وي. هاشټاګ بیا تاسو کولی شئ د ویډیو سره تړاو لرونکي 3 یا تر 5 پورې ورکړئ او هغه هم په ډسکرپشن کې د ټولو معلوماتو نه وروسته ورکړئ. په ځانګړي برخه کې کار وکړئ. تر ډیره پورې چې نوي کسان یوټیوب ته راځي او په یوټیوب کې کار پیلوي نورو چینلونو ته په کتلو سره هڅه کوي چې هر ډول معلومات په خپلو چینلونو کې خپاره کړي، خو دا کار یې په توان تمامیږي. هڅه وکړئ چې که په ډیره ستره کچه کوم چینل نشئ جوړولی نو په یو مشخصه او ځانګړې برخه کې فعالیت وکړئ. د بیلګې په ډول که تاسې کومیډي ویډیوګانو لپاره چینل جوړ کړئ او په هغې کې بیا د انټرنیټ یا د کمپیوټر د زده کړې په اړه ویډیوګانې واچوئ نو هم به خپل د کومیډي ویډیوګانو لیدونکي له لاسه ورکړئ او هم به د زده کړې لپاره کوم لیدونکی پیدا نه کړئ. نو تل دا هڅه وکړئ چې په یو داسې ځانګړي او مشخصه موضوع باندې کار وکړئ او د یو مشخص او ځانګړي برخې لیدونکي ځان ته پیدا کړئ. بیا دا هڅه مه کوئ چې په خپل چینل کې داسې موضوعات هم ور شامل کړئ چې خپل پخواني لیدونکي له لاسه ورکړئ.
د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.